السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نن مو یو نیک کار ته تشویق کوم، یو نیک کار ته تاسو ته دعوت درکوم. راځئ په دې نیک کار کې برخه واخلئ. اول دا ویډیو وګورئ، یو ورور لیږلې ده. دغه حل د قالینو ده. موقت په شراب لري، موقت دی ګورئ. او په مرمیو لګېدلي دي. دا ګوره، دا مرمۍ دي. دا ویډیو د مسجد ده، د لغمان ولایت د الیشنګ ولسوالۍ د کوټالۍ کلي جامع جومات دی. دا جومات په جنګونو کې خراب شوی دی. قالین یې په مرمیو لګېدلي، دیوالونه یې په مرمیو لګېدلي. زمونږ او ستاسو د لاسه، زمونږ خپل داخلي جنګ له لاسه دا مسجد خراب شوی دی. بیرته جوړول غواړي، قالین یې کول غواړي، دیوالونه یې جوړول غواړي، رنګ کول غواړي. د الله په لاره کې خرچ وکړئ، یعنې صدقه جاریه ورکړئ. د آخرت ګټه ده، د مرګ نه وروسته هم به انشاءالله ثواب رسیږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث کې فرمایلی دی، امام ابن ماجه دا روایت راوړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه کارونه ذکر کړي دي چې مرګ نه وروسته د هغې اجر او ثواب رسیږي. یو یې پکې مسجد جوړول ذکر کړي دي. چا چې مسجد جوړ کړو د دې ثواب به قبر کې ورته رسیږي، دنیا کې به د دې نور ټول اعمال بند وي، مګر که مسجد یې جوړ کړی وي د دې ثواب ورته رسیږي. ډېر اعمال یې ذکر کړي، مګر یو پکې مسجد دی. د الله په لاره کې خرچ وکړئ، انشاءالله الله به تاسو ته آخرت کې د دې بدله حتماً درکوي. یو په 200 الله پاک حسابوي، چې یو غواړي دې نه هم زیات حسابوي. الله پاک په صورت بقره کې 3 آیات کې دا فرمایلي، د مؤمنانو بعضې صفات ذکر کړي. یو یې پکې دا ذکر کړی ومما رزقناهم ينفقون. الله وایي چې ما کوم رزق ورته ورکړی د هغې نه د الله په لاره کې لګوي. د الله په لاره کې همدغه لګول دي چې موږ د الله په لاره کې خرچ وکړو، صدقې ورکړو د الله په لاره کې. بهترینه صدقه ځان نه مخکې لیږل دي. که مرګ نه موږ وروسته یو شی کوو، هغې دومره ثواب نه رسېږي، مګر خپل په ژوند کې وکړو. نو که څوک رڼا خپل مخکې ونیسي ښه فایده ورته رسوي، که خپل رڼا شاته ونیسي فایده رسوي. مرګ نه وروسته موږ چې هغسې خرافات، بدعات، بېځایه رواجي کارونه کوو، همدغه نن وخت دی چې خپل په سترګو ګورو، خپل هم وسه رسېږي، 10 20 30 څومره چې وسه یي دې کې کومک وکړو، الله په لاره کې ورکړو. انشاءالله الله به هغه دنیا کې موږ ته د دې اجر ثواب راکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایلی دي چې تاسې دوزخ نه ځان وساتئ، که هغه د یوه خرما دانه هم وي. یعنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره تاکید کړی چې د یوه خرما هم د الله په لاره کې ورکړي، مګر د دوزخ د اور نه ځان بچ کړي. بهترینه موقع ده، بهترین چانس دی چې دا چانسونه هر چاته په لاس نه راځي. دا به الله چاته یو توفیق ورکوي چې د الله په لاره کې خرچ وکړي. نو زړه دې کې مه تنګوئ چې دلته پیسې ورکړمه. دا شیطاني وسوسه د انسان ته راځي چې د الله په لاره کې یو کار کوي، شیطان ورته وسوسې کوي چې اوس دونه پیسې ورکړم. موږ میاشتې زرهاو افغانۍ بېځایه مصرفوو، په نیټ یې مصرفوو، په فضول خرچو یې مصرفوو، په دې شواس شیانو باندې یې ورکوو، مګر د الله په لاره کې یو ناچیزه اندازه موږ نشو ورکولی، ځکه شیطان موږ ته وسوسه راکوي چې ته به دا ولې کار کوې، دا تا نه پیسې لاړې. دا نن وخت دی، آخرت ته خپل نن سرمایه ګزاري وکړئ. مرګ نه وروسته سرمایه ګزاري نه کېږي. همدغه ژوند دی چې ته روغ صحت لرې، هر څه دې وس کې دي، څومره چې توان یې دې مسجد سره کومک وکړئ. دا د الله کور دی، کوم شخصي کور نه دی، نه شخصي پیسې چا جیب ته ځي. د هرې مرستې به تاسو ته حساب درکول کېږي چې کوم ځای کې دا پیسې ولګېدلې، کوم ځای کې ونه لګېدلې، ټول به حساب به موږ تاسو درکوو. دا پیسې چېرته مصرفېږي، چېرته نه مصرفېږي. شماره تلیفون هم شته، شماره وټساپ هم شته، شماره کارت هم شته. هغه ورونه چې ایران کې دي کولی شي په دې شماره کارت باندې پیسې جمع کړي. د یوې تومن حساب به موږ ورته ورکوو چې دا پیسې چېرته لګېږي، چېرته نه لګېږي. نو په دې خیر کار کې زړه مه وهئ، زړه د خلاصه پکې برخه واخلئ. انشاءالله چې څوک پکې مونځ کوي، سبق وایي، ذکر کوي، تلاوت کوي، دین زده کوي، د دې اجر ثواب به تر څو چې دا مسجد وي تاسو ته به رسېږي. دا نن لاس په کار شي، د الله په دې لاره کې صدقه وکړئ، الله دې کور کې مرسته وکړي. دا د الله کور دی، کوي نه کې حد دا به جوړېږي، خو مګر ستا دا
که دې پیسې ورنه کړې دا لوی چانس به تا نه لاړ شي. نو کوشش وکړئ چې په دې کې برخه واخلئ او د الله په لاره کې صدقه ورکړئ.